سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول او منظور کړي. په دې هیله چې تاسې ټول خواږه راته روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، تاسې راسره تېره ورځ د سپوږمۍ خور ناول شپږمه برخه اورېدلې وه چې تر دې ځایه مو رارسولې وه. هسې نه چې په چینکۍ څه شوي وي او تا د دې لپاره تر دروازې راوغوښتلم. یاد په منځ بیلو ویښتانو کې ګوتې کش کړي او په کړس خندا یې وویل: ته دومره شینکۍ پسې مړ که څه پرې کېږي نو کېږي به. یا ته مې د دې خبرې ځواب نه و ورکړی. درنو اورېدونکو، تېره برخه مو تر دې ځایه اورېدلې وه. یا ته مې د دې خبرې ځواب نه و ورکړی چې په شینکۍ مې د ورخطا څېرې سترګې ولګېدې. له خپل مخې د بېلتون پرده پورته کړه او زما له وجود سره یې د وصال تار ونښلوه. خپل وجود کې مې د پوروالي نښې څرګندې شوې. شینکۍ رانږدې شوه. د سلام له اچولو وروسته یې وویل: اواکه، دلته څه کوې؟ ولې په ټولګي کې ښوونکی نشته؟ د شینکۍ دې لنډو پوښتنو ته مې زړه غوښتل چې اوږده ځوابونه ورکړي، خو په کمزورې ژبه کې مې دومره وسه نه وه چې شینکۍ ته مې یو څه پرې ویلي وه. بس دومره مې ورته وویل: هغوی غونډه لري. شینکۍ د ټولګي پر لور روانه شوه. زما زړه د هغې قدمونو پسې لکه لار ورکه مسافر روان شو. د ښوونکي له غونډې وروسته د ټولو ټولګیوالو نمایندګان د پوهنځي ریاست ته بلل شوي وو. زه هم لاړم. یو د غونډې له پرېکړې خبر کړم. هغه وویل چې د دې اونۍ په پای کې مو ازموینه پیلېږي. ټولګیوال مو خبر کړئ چې خپل درسونه ښه په غور سره ووایي. ټولګي ته راغلم. د تختې تر څنګ ودرېدل. شینکۍ او پاتو په لومړیو څوکیو کې ناستې وې. شینکۍ سره د سترګو جنګول له کمر ځان غورځول وه. تر اوسه مې په وجود کې دومره زور نه و پیدا چې شینکۍ ته دې په شخو سترګو وګورم. ټولګیوال مې له هغې خبرې خبر کړ چې ازموینې ته چمتووالی ونیسي. دا پوښتنه مې ځان سره له ډېره وخته بې ځوابه پاتې وه چې کله د ټولګي مخې ته پورته شو. شینکۍ ولې دوه سترګې زما په بېروحه وجود کې خښې کړي وي. شینکۍ او پاتو په زړه کې یوې او بلې ته ډېرې نږدې وې. یوې به بلې ته د ناپامۍ په وخت کې په مخ ته پیړه ورکړه. د شینکۍ جلال او جمال ته به خود د ټینګې نه وه. تل به زما نظر د دې سپینو نریو ګوتو ته وه او ځلېدونکي نوکانو به د شینکۍ ګوتو ته دوه برابره ښکلا وربښلې وه. د ګرمۍ هم جم او جوش و. د دریشي کورتۍ به مې په اوږه واچوله او د نیکټایي ګړۍ به مې هم چسته کړه. د ازموینې په سهار ټولګي کې مې څوکۍ منظمې کړې. د لیکوالۍ استاد مو په لاس کې د پاڼو بنډل نیولی و. ټول ټولګیوال ورته په خپلو ځایونو ودرېدل. ښوونکي را باندې غږ وکړ چې واکه راشه د پاڼو په ویش کې را سره مرسته وکړه. د پاڼو نیم بنډل مې ترې بیل کړ او په ویش مې پیل وکړ. ویشینه مې کوله. کله چې د شینکۍ څوکۍ ته ورسېدم، شینکۍ راته وکتل او دا خبره یې وکړه: واکه، نن در سره دا نیکټایي بلا ښکلې ښکاري. زړه مې درب ولوېد. پاڼې مې د دې لپاره چې رانه ونه لوېږي په ګوتو مې کلکې ونیولې. په ژبه ګونګ شو. شینکۍ ته مې هېڅ ځواب ورنه کړ. عاطفي څېره مې بوږونکي احساساتو کلابنده کړه. خیال مې بې زړه رباب تخنېدونکي ګوتې ور واچولې. منطق مې خپلو احساساتو تابع وګرځوه. د مودو انتظار مې په چلښت راغی. ځان سره مې وویل: واکه، د کوم ملنګ دعا در پسې لاړې لکه چې خولې دې په غوړو کې ولوېږي. د امید په نغري مې د خوښۍ دیګې باندې شو. د پاڼه په ویش نه وم پوه شوی. یو وخت مې نږدې هغو کسانو ته پاڼې ویشلې وې چې ښوونکي ورته له ما د مخه ویشل کړې وه. ځان مې د خیال له کېږدۍ بهار کړ. یوه پاڼه مې ځان لپاره ترې بیله کړه. نور مې بیرته ښوونکي ته ورکړې. خپلې څوکۍ ته په بېواکه وجود راغلم. څه چې مې له کتاب څخه د ازموینې لپاره زده کړي وه، د شینکۍ له دې خبرې سره مې د ذهن له چینې ووتل. هر څه مې له خوښۍ ګډوډ شو. نه پوهېدم چې په پاڼه کې څه لیکلي، خو قلم مې په لړزانو ګوتو د پاڼې پر مخ وروه. شینکۍ له ټولو د مخه پاڼه حاله او له ټولګي په وتو شوه. بهر په دهلیز کې ودرېدله. نور ټولګیوال هم په وتو شول. پاڼه مې ښوونکي ته وسپارله او بهر ووت.
یاد هم راغی او له لاسه مې ونیوه. لږ مې له نورو ټولګیوالو لرې کړ. د شینکي هغه خبره مې ورته وکړه. یاد راته وویل هی بچیا، لکه چې شینکي دې هم د خپلې مینې په دام کې ونښلوله. په همدې خبرو لګیا و چې شینکي له لارې راباندې غږ وکړ، واکه خبرې چې دې ختمې شوې، راشه لږ کار در سره لرم. شینکي هغه د نکتایي خبره او اوس له ما سره د هغې کار لرل، سل خیالونه مې سره تیر او بیر کړ. یاد راته کړه چې سړیه کومه خبره خو شته چې اوس به شینکي بیا څه درته وایي. ته باید مخکې له دې چې هغې سره خبرې وکړي لږ خواږه وویشي چې شینکي خوږې خبرې درته وکړي. شینکي له پاتو سره د دیوال سیوري ته ولاړه. نه پوهېدم چې شینکي به څه راته وایي. پښه نیولې د شینکي پر لوري روان شو. ترېدلی احساس مې شینکي د خبرو ته منتظر و. شینکي د تاثیرناک خبرو ښکار شو. هغې راته وویل واکه د لیکوالۍ له ښوونکي سره د سیمینار په اړه خبرې وکړه چې څه درته وایي او څه وکړو. په دې وخت کې مې ځان له ځانه لرې و. شینکي د ښایست وږی خیال مې ګګبڼې له ګرېوانه نیولی و. شینکي د مخ دوه شنو چورلکو زما په زړه وجود او ورخطا منطق غبرګ بمونه وغورځول. په نیم ګونګ لفظ مې د شینکي دې خبرو ته د سر په خوځولو سره لکه اسیر غلام لبیک وویل. د ښوونکي پر لور لاړم. هغه راته لیست وسپاره چې ټولګیوال پکې لس کسان ګروپ بندي شوي وو. استاد راته کړه چې هر ګروپ د لیکوالانو او شاعرانو انځورونه لوی چاپ ورسره دي، ګروپ د غړو نومونه ولیکل شي. راتلونکی ساعت مو خالي وه. ټولګیوال مو تللي وه. ښار ته لاړ. یو چاپوال سره مې پیر محمد کاروان د انځور چاپولو خبره وکړه او د نومونو لیست مې هم ور وسپاره. تر مازدیګره د چاپ کولو ژمنه راسره وکړه. مازدیګر د لوی چاپ شوي انځور له اخیستلو وروسته کور ته لاړو. سبا د جمعې ورځ انځور مې په رنګینیو تختو کې چوکاټ کړ. مازدیګر په مېلمستون کې د وروستۍ ازموینې کتاب لوست. دروازه وټکېدله. کتاب مې بند. ګورم چې یاد کتاب یې په لاس کې نیولی او یوه ګوته یې کتاب د پاڼو په منځ کې د نښې لپاره دننه کړې وه. مېلمستون ته مې د راتللو بلنه ورکړه. د کاروان په لوی انځور یې چې سترګې ولګېدې ویې کړې. ویلې دا څومره ښکلی، دا دې د څه لپاره چاپ کړی؟ هغه لیست مې ورته ښکاره کړی چې استاد راته سپارلی و او په کیسه مې هم پوه کړ. خو ګیله یې وکړه چې په دې ګروپ کې به دې زما نوم هم لیکلی و. ورته ومې ویل یارو دا زما کار نه دی که نه؟ که زما په زړه وای ستا او د شینکي نوم مې په دې ګروپ کې له ځانه مخکې لیکه، خو څه وکړم؟ څومره چې شینکي ته ځان نږدې کوم سپیرې تندی مې یاري نه راسره کوي. ټوله شپه مې د سبا رڼا لپاره انتظار وویست. سبا چې پوهنتون ته لاړم انځور مې استاد ته وسپاره. ټولګي ته د ازموینې لپاره لاړم. وروسته له ازموینې مې هر ګروپ ته خپله دنده ور وسپارله. دا چې د یو ګروپ مشري د شینکي پر غاړه وه، د ګروپ لیست مې ورته وسپاره. ورته ومې ویل شینکي اوس چې د ګروپ مشره یې نو انځور خپله ډیزاین او چاپ کړه. شینکي سره په خبرو کې لګیا وم چې یاد راته له لارې غږ وکړ، واکه خبرې د ژر ختمې کړه چې ښار ته ځو. زما چیرته زړه کېده چې د شینکي له ښایست او د هغې له خوږو خبرو مې ځان راټول کړی وی. له شینکي بېلېدل مې له ځان او سوځېدلي زړه سره ستر خیانت ګڼه. خو شینکي تر سبا را سره مخه وکړه. د ښایست رنګین ښار یې زما له وږې فطرت څخه واړوه او واړه قدمونه یې د لوی دروازې پر لور واخیستل. زه داسې شوم لکه د ګلانو له خواږه خوبه چې خیالي پسرلی لاړ شي. یاد راغی او په اوږه یې ټپ راکړ او د لوی دروازې پر لور یې کش کړ. ښار ته لاړو. په هماغه چاپ ځای کې مې یاد ته هم لوی انځور ډیزاین او چاپ کړ. په وروستي ساعت کې مو د لیکوالۍ مضمون و. استاد د سیمینارو پوښتنه وکړه چې چا تیار کړي دي. یاد شینکي او څو نورو لاسونه پورته کړ. د نورو چاپ شوي سیمینارونه یې ومنل، خو د شینکي په سیمینار کې نیمګړتیا وه.